د راسا څنډې او د سرو زرو خزانې ډېرې په لټه پسې دي. د کونړ په شینکوړک سیمه کې د سیند تر غاړو د ځوانانو دا ډلګۍ د خپل هنر پر مټ د سیند له شګو سره زر باسي. په ډېرو ساده وسایلو خو په لویه خوارۍ له عمر خوړلو نیولې ان تر کوچنیو ماشومانو لپاره اوس د ګټې وټې مناسبه چاره ګرځېدلې ده. دلته بس سهار 8 بجې راځو، 8 څخه تر 12:30 پورې کار کوو، بیا زه خپل کورونو ته بس د ورځې د 200 روپۍ ته پاتې کېږي چې د خپل کور خرڅ پرې کوم. دا زرویستونکي کری ورځ د ډېرو شګو له چڼولو وروسته ایله 2 ځل د خپلو خواریو ثمره ګوري. که بخت بیدار وي داسې سره ضربه لاسته راوړي، که نه کړي خواري به یې همداسې بیرته په اوبو لاهو کېږي. دا سیند په غاړه دی ته یو خپل سیستم دی، هغه ته برابروي او بس بیا دا شګه خپله دی کمی بیا چې دا لږه شګه پکې پاتې شي، دا دی سره بیا وسایل دا شی نشته، بیا مال لاوړي زه له صفا کوم. لکه موږ ته زرګران ویلي دي موږ چې دا کوم ځای ته وړو هلته یې خرڅوو، هغه زرګران وایي چې دا ښه زر دي، صفا شی دی او کوم دغه پکې نشته. په شګو کې د زرو لټه که څه هم دغه یوه ګرانه چاره ده، خو ګڼو ځوانانو ته یو کاري فرصت هم دی. دا ځوانان وایي دغه هنر یې د شمالي ولایتونو له خلکو زده کړی چې دلته به د زرو ویستلو پسې راتلل. د کونړ سیند دواړو غاړو ته اوس ګڼ ځوانان د زر ویستلو په چاره بوخت دي. دغه ولایت کې د سرو زرو پلورونکي او کاروباران وایي د کونړ سیند څخه ترلاسه کیدونکي سره زر د کیفیت او قیمت له اړخه له عربي طلاوو هم لوړ دي. د کونړ د سیند سره زر چې دي دا د کیفیت چې ښه دی، که نه قدرتي جوړ راغلی او اوس چې دا مثال دا کوم عربي سره چې په بازار کې خرڅېږي نو دا سره چې په دې کې خامخا هغه زیات میلاوټ یې تقریبا د 18 کریټ برابر راځي که نه، او دا سیند سره چې دا تقریبا 60 کریټو نه بر سره ورکوي لاسته. دا زرویستونکي وایي که حکومت له دغه سینده په فني او عصري وسایلو د سرو زرو د ویستلو لړۍ پیل کړي نو نه یوازې خلکو ته به پکې د کار روزګار زمینه برابره شي، بلکې د هیواد اقتصاد به ورسره هم وده ومومي.